د اسلامي امارت د اقامې نه وروسته د لوړو زده کړو وزارت لخوا د علمي او اکاډمیکو مراکزو ته د پیاوړتیا لپاره توجه زیاته شوې ده او دا داسې یو عمومي دعوه نه ده. موږ او تاسو ګورو چې یوازې په تیر کال کې یوازې په کابل پوهنتون کې تاسو بیا ور قیاس کړئ، په کابل پوهنتون کې شاوخوا 18 د ماسترۍ او د دکترا برنامې ایجاد شوې او دا په هغه اصول او معیارونو مطابق کوم چې په نړۍ کې دي. د نړیوالو علمي اکاډمیکو اصولو مطابق شاوخوا 10 برنامې د ماسترۍ او 2 برنامې د دکترا ایجاد شوې او اکثریت په عصري او طبیعي علومو کې دي. همدارنګه په دې برخه کې مختلف پوهنځي ایجاد شو. د هیواد اړتیاو ته په کتو سره، د ټولنې اړتیاو ته په کتو سره په هغه برخو کې چې اړتیا وه نوي پوهنځي ایجاد شو. د بیلګې په ډول باندې د ګردشګرۍ یا ټوریزم یا ګرځندوی صنعت په اړه په دې برخه کې موږ پخوا په ځینو پوهنتونونو کې واړه ډیپارټمنټونه لرل. نن موږ په کابل پوهنتون کې نوی پوهنځی لرو. همدارنګه د حیواني علومو پوهنځي ایجاد شو. په نورو پوهنتونونو کې د ماسترۍ دکترا برنامې ایجاد شوې. دغه ټول په دې دلالت کوي چې انشاءالله موږ ته اطمینان راکوي چې د عالي تحصیلاتو دغه مجال ورځ په ورځ پیاوړی کېدونکی دی.